الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يسير الرياء شرك مشکات. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې معمولی سه ریا هم شرک. عزتمنو ریاکاری یو داسې ګناه ده چې معمولی ریا هم سخت جرم. د ریاکاری تعریف دا دی چې خپل عمل و بل چاته ورښکاره کول په غرض د دې چې خلک زما مرتبه او زما منزلت وپیژني، چې زه یا داسې غټ عالم یم، یا داسې ښه بیان کوم، یا داسې سخي یم، داسې چې دی په خپل ځان په خلکو پیژني. په یو روایت کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ به صاحب شرک ته چې کوم چا ریا کړی وي هغه ته به وویل سي چې ورسه چې تا د چا دپاره کړی دي د هغو سه بدله واخلي. لیکن عزتمنو هر هغه عمل چې څوک یې په ښکاره کوي هغه ریاکاري نه وي. صدقه کله علی الاعلان هم ګټه رسوي. د علی الاعلان حکم هم سوی دی چې ته په دغه نیت باندې صدقه وکړې چې نور خلک هم را تشویق کړي، نور خلک هم را وپرئ چې هغه هم داسې صدقې وکړي. دا هم غوره ده. کله کله بیا پټه صدقه چې په یو لاس یې ورکوې دا بل لاس په خبر نه وي. نو هغه څوک چې په ښکاره توګه صدقه کوي پر هغه به هم بدګماني نه کوو، یا چا یو عمل وکړي، یو بیان وکړي، یا خبره وکړه، پر هغه به هم بدګماني نه کوو چې دی یا د شهرت دپاره کوي یا د ریا دپاره کوي. دویم که چیرې اول ستا نیت خراب وي، ریا وي، لیکن پرېږده مه، بس هغه عمل کوه، هغه کار کوه، نیت به دې بیا برته برابر سي. دا نیت خو داسې وي لکه ترمامیټر پورته کښته ځي. نو ته د نیت د خرابۍ د وجې څه عمل مه پرېږده، ته هغه عمل جاري ساته. یو ورځ به داسې وخت راسي چې نیت به دې بالکل به صفا سي. د ریا د ویرې سبا عمل نه پرېږدې. ملامتي فرقه به د ځانه نه جوړې. په دنیا کې یو فرقه تېره سوې ده چې ملامتي فرقه یې نوم دی. هغه نه لمونځ کوي، نه روژه نیسي، نه زکات ورکوي، نه حج کوي. وایي دی نه یې ریا راکې راسي، وایي ریا خو شرک ته در هغه چې وایي نه وږم ښه. ملامتي فرقه به د ځانه نه جوړې. خپل عمل به جاري ساتي. پر هر چا باندې ښه ګمان کول پکار دي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.